ګرانو مینوالو وطنوالو د وطن نه بهر ننګیالو توریالو مسافرونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مینوالو زم تاسو قربا شاجیګل سباون د یوټیوب چینل رڼا سباون ټي وي په شیشه تاسو ته مخاطب یم. سلامونه مقبول کړئ. بالا غړی دراغلیو او بالا غړی کې سو مرګری دي چې شاعران دي دا وی سره تاسو ملاقات کوي. نو د مرګری ته پوښتنه کوم چې د دې سنوم دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډومبي غزو رانا سباون ټي وی ډېر مشکور یم چې دې موږ ته ټایم راکو او زمانو مبارک تاج دی او د بالا غړې اوسیدونکو يم شاباس غړا باردان ډېر مننه جی مهرباني جی. اوس د جناب فضلی ردی انګار صاحب سره تاسو ملاقات کو او د دینه خوږی غزل اورو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو السلام علیکم. ټولو نه مخکې زه په دې محفل سلام وایما ټولو نه مخکې زه په دې محفل سلام وایما خوشاله اوسئ رونو ډېر په احترام وایما او ستاسو خدمت کې هم حاضر زما خوږو ملګرو او یو څو شعرونه درته زه په دې مقام وایما. او دا یو شعر دی وی داسې ماخله د ډیرینا سیوان چاڼکا داسې ماخله د ډیرینا سیوان چاڼکا دوستی ارچا سره مکړه دوستان چاڼکا او خواله مو ورته نږدې چې رزیلان وي اصیلانو پسې واړه جهان چاڼکا خواله مو ورته نږدې چې رزیلان وي اصیلانو پسې واړه جهان چاڼکا او چمن ډک شي د ګلونو چې سپرلی شي خوشبې کړي پکې یو نیم ګلان چاڼکا او چې همیش په ترکۍ د خوشحالیږي په خپلوانو کې داسې خپلوان چاڼکا او ای انګار پدربي چې اثري وي په اشعارو کې د داسې بیان چاڼکا ای انګار پدربي چې اثري وي په اشعارو کې د داسې بیان چاڼکا. او دا یو پخوانی کتاب مخې لراله وی خلق ورته ګوري د دنیا یو نظاره شوله خلق ورته ګوري د دنیا یو نظاره شوله لاړه حیا لاړه په دې وخت زره شوله نو وخت ترکې وکړه او که نه جوړه بې شرمي شوله وخت ترکې وکړه او که نه جوړه بې شرمي شوله پیغله چې یار سره سکوټر باندې سواره شوله. غیرتي د بې غیرت نه جدا ښه دی غیرتی د بے غیرت نه جدا خده بے غیرت ار میدان کې رسوا خده بے غیرت سره کډیر مال او دولت شي سوک سکړي غیرتی ته غدا خده او ځان ساته دا غیار چې اردری شي اردرینا غډیدون کې اجرا خده ځان ساته دا غیار چې اردری شي اردرینا غډیدون کې اجرا خده نوې کخله شازلمه چې بے وفا شي چې وفا کړی تر نزول او بوډا خده او چې زره حیا غیرت نه لري ځان کې نو خرم قسم چې راغه نه سنډا خده چې زره حیا غیرت نه لري ځان کې نو خرم قسم چې راغه نه سنډا خده څوک سپک ګوري شهر پدر بیتا چې څوک سپک ګوري شهر پدر بیتا نه کې خپل او کپړ دې نه تباہ خده نن داسې زمانه شو پکې یار نه معلومیږي د تشخ له خندا دا یو دلدار نه معلومیږي او په وخت کې د راحت بدډلې ډلې خپلوي په وخت کې د راحت بدډلې ډلې خپلوي چې وخت د سخت راشي بیا یې لار نه معلومیږي او ارسوک مطلب پرشو صادقي د زړونو لاړه هرڅوک مطلب پرشو صادقي د زړونو لاړه شو داسې زمانه پکې اغیار نه معلومیږي او شروع یو نمایش دی تسبیح اړوي په ګوتو شروع یو نمایش دی تسبیح اړوي په ګوتو که فکر ورته وکړي یو دیندار نه معلومیږي نه شاعر تجربي وایي وینا مې حقیقت ته او په نوم مسلماني دا ایماندار نه معلومیږي. مینوالو تاسو ته اوس په وطن پاکستان باندې یو نظم دی دا تاسو ته پیش کومه. گل دی وی گلزار دی وی همیش د مسلمان وطن گل دی وی گلزار دی وی همیش د مسلمان وطن نشتا وطنونو کې پشان د پاکستان وطن خپلې وطنونو کې وطن مو پاکستان دی هر غړی د دې وطن په د باندې قربان دی تختی به دشمن ته نه دشمن لره توپان دی
ډیر په کوششونو باندې جوړ دی زمونږ ځان وطن نشتا وطنونو کې پشان د پاکستان وطن ډیر ښکلي ځوانان د ده دپاره قربان شوي دي ډیر واړه بچي د ده په ننګ شهیدان شوي دي وینې د غازیانو په نالو باندې بهېدلي دي نو جوړ شولو په وینو د غازیانو ګلستان وطن نشتا وطنونو کې پشان د پاکستان وطن ډیر ښکلي ځوانان د ده لپاره قربان شوي دي ډیر واړه بچي د ده په ننګ شهیدان شوي دي وینې د غازیانو په نالو باندې بهېدلي دي جوړ شولو په وینو د غازیانو ګلستان وطن نشتا وطنونو کې پشان د پاکستان وطن نو چا کدی زمونږ وطن ته وکتل په ترس رونو ویې کړل ظلمونه په غریبو په بې کس رونو سترګې به وباسو په میدان د هغه کس رونو نو مشه د نظره دا زمونږ د شین نشان وطن مشه د نظره دا زمونږ د شین نشان وطن او نشتا وطنونو کې پشان د پاکستان وطن پاک زمونږ وطن دی پر نظام د پاک قرآن غواړو مونږ پاک وطن کې د عمر غوندې شاهان غواړو ښکلې طریقې د محمد اخر زمان غواړو نو کړي په جلبي به صفتونه د بوستان وطن نشتا وطنونو کې پشان د پاکستان وطن ګل دی وي ګلزار دی وي همیش د مسلمان وطن نشتا وطنونو کې پشان د پاکستان وطن ډېر مننه فضل ربي انګار صاحبو مینوالو تاسو ته فضل ربي انګار صاحبو ډېر د مینې او خلوص ګرځونې پیش کړې د وطن سره نو واقعي چې زمونږ وطن د جنت ټوټه ده زمونږ وطن ډېر ښکلی دی زمونږ وطن په شانتې وطن په تمام جهان کې نشته الله دومره ښایست او حسن ورکړی دی خو مینوالو تاسو هم سوال کوئ او زه هم سوال کوم چې الله دې زمونږ زړونه الله دې زمونږ نیتونه الله دې زمونږ عملونه داسې ښکلي کړي لکه څنګه چې زمونږ پاکستان له الله حسن ورکړی دی